نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. فعن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. رواه الترمذي في صحيحه. قدرمن و عزتمن نبی کریم علیه الصلاة والسلام د امت دپاره زموږ او د ستاسو دپاره مهربانه نبی دی. موږ او تاسو ته هغه لارې ښیي چې په کومو لارو کې مو د دنیا او د آخرت خوشحالي وي او د هغې لارو نه مو بچ کوي چې هغه کې زموږ او د ستاسو د دنیا او د آخرت شر او ضرر وي. فتنه څه ته وایي؟ فتنه ډېرې معناګانې لري، خو یوه معنا یې ده امتحان کول. د ځینې پښتنو په اصطلاح امتحان کول. بله معنا ده د فتنې ضلال، ګمراهي، بېلارې کېدل. هغه څه دي؟ هغه ګناهونه، لوی ګناهونه. نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان لکل امت، شته د هر امت دپاره فتنه، یعنې مخکې څومره امتونه تیر شوي او شمول د دغې زموږ د دې امت، هر امت یوه فتنه لري. فتنه یعنې هر امت دپاره یوه ذریعه د امتحان اخیستو شته او یوه ذریعه او سبب د ضلال او د ګمراهۍ شته. وان فتنة امتي، یقینا بشکه فتنه زما د امت المال و مال دی، مال و دولت. د مال و دولت زما د امت دپاره یوه ذریعه ده، یو سبب دی د امتحان اخیستلو، چې دی دغه مال په جایزه طریقه، په جایز تجارت ګټي، په جایزه لاره یې ګټي او که نه، او دی په دغې مال و دولت جمعیت جوړوي، مدرسه جوړوي، کونډو، یتیمانو، فقیرانو، مساکینو باندې خرچ کوي، د هغوی د ضرورتونو خیال ساتي او په جهاد کې او په هغه باندې لګي، په نیکو کارو کې لګي، په حج کې، په زکات ورکولو کې، په عمره کولو کې او په صداقات او په خیرات کولو کې، په دې کې لګي او که نه. نو دا امتحان شو او دا ذریعه د ضلال او د بېلاره کېدو او د ګناهونو هم ده. څنګه مال و دولت کې سړی ګمراه کېږي، بېلارې کېږي او په ګناهونو کې اخته کېږي. چا ته پیسې ورکوي، خلک پې وژني او ظلم پې کوي، غصب پې کوي، ډمې پې ګډوي او بې ځایه مصارف کوي، زکات پې نه ورکوي، حج پې نه کوي، کبر پې کوي، غرور پې کوي او په سود او په نارواو طریقو یې جمع کوي، حرص کوي او په نارواو ځایونو کې مصرفوي، خرچ کوي او جمع کوي او
مساکینو په یتیمانو په کونډو باندې نه لګوي، زنا پې کوي، لواطت پې کوي، شراب پې څکي او حرام کارونه پې کوي، حرام تجارتونه پې کوي، دا هغه دی چې دا سبب د ذریعه ده د ده د معاصیو او د ګناهونو دپاره. نو ځکه نبي علیه السلام یې زما د امت دپاره عظیم ترینه ذریعه د امتحان او د ګمراه کېدو د بلایه کېدلو هغه مال دی. الله تعالی دې موږ او تاسو د دغې د مال د فتنې نه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.